محترم مسلمانانو ورونو، غیبت کول ډیر بد عمل دی چې په دې کار سره د یو کس ابرو او عزت له منځه ځي. همدارنګه د غیبت په واسطه په ټولنه کې نفرت، کینه او دښمني منځته راځي. الله تعالی مسلمانان د دغه ناوړه کار څخه منع کړي دي. الله تعالی فرمایي: ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مکوئ ځینې د تاسې د ځینو نورو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، ای د تاسې نه څوک دا خوښوي چې د خپل هغه مړه ورور غوښې وخوري، نو بېشکه چې له هغه نه به تاسې کرکه کوئ. واتقوا الله، او له الله تعالی څخه وویرېږئ. ان الله تواب الرحیم، بېشکه چې الله تعالی د توبې قبلونکی او بخونکی ده. په صحیح حدیث کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت ده چې فرمایي: ما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. کله چې معراج ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې معراج ته لاړم د یوې داسې ډلې تر څنګ تیر شوم چې د مسو نوکان یې درلودل، په هغه سره خپل مخونه او سینې چیرولې. له جبرائیل علیه السلام څخه مې وپوښتل دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راته وویل دا هغه کسان دي چې د خلکو غوښې به یې خوړلې او د خلکو عزت او ابرو به یې تویولې. همدارنګه بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان من اربع الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق، یعنی بدترین سودخور هغه ده چې په ناحقه د مسلمان عزت او ابرو تویوي. د ابي درداء رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: څوک چې د خپل ورور د عزت او ابرو حمایت وکړي، یعنی د هغه غیبت رد کړي، الله تعالی به د هغه د قیامت په ورځ د دوزخ له اوره لرې وساتي. الله تعالی به همدغه انسان د قیامت په ورځ د دوزخ نه لرې وساتي. محترمو مسلمانانو، تاسو باید پوه شئ چې غیبت څه ته وایي. مسلمانانو غیبت دې ته وایي چې په غیاب کې د یو کس داسې عیب بیان شي چې هغه یې بیانول بد ګڼي او نه یې خوښوي. د یو چا بدي وایه لیکن هغه نه خوښوي چې زما بدي بیان شي، یا هغه واوري او دغه د هغه بدي بیانول چې ده هغه یې بد ګڼي، نه یې خوښوي. او په حدیث شریف کې هم دې ته اشاره سوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اتدرون ما الغیبه، آیا پوهیږئ چې غیبت شی ده؟ قال ویل: الله ورسوله اعلم، الله تعالی او د هغه رسول ښه پوهیږي. قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ذکرک اخاک بما یکره، ستا د کوم ورور یادول داسې چې هغه یې بد ګڼي. قیل، ویل: افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، ویل که چیرې هغه غیب چې وایم یې زه زما په ورور کې موجود وي. قال، وی فرمایل: ان کان فیه ما تقول، که چیرې هغه څه چې وایې په هغه کې موجود وي، فقد اغتبته، نو د هغه د غیبت وکړه. وان لم یکن فیه ما تقول، که چیرې هغه څه چې ته وایې او هغه په هغه کې موجود نه وي، فقد بهته، نو تا هغه پر بهتان وتاړه. مسلم شریف دا حدیث روایت کړی ده. همدارنګه د غیبت کفاره، که یو چا څخه غیبت وشو نو دا دعا دی ووایي. دا مسنونه دعا ده. له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت نقل شوی ده: څوک چې د بل کس غیبت وکړي، که چیرې ووایي اللهم اغفر لنا وله، معنا ای الله مونږ او هغه ته مغفرت وکړي، دا به د هغه د غیبت کفاره وګرځي. الله تعالی د مونږ او تاسې
او ټولو مسلمانانو ته توفیق راکړي چې د غیبت څخه ځان وساتو، ځکه چې دا کبیره ګناه ده.